د اسلامي امارت چارواکو او سرتیرو ته د سراج الدین حقانی امر او سپارښتنه. په هند کې د اسلامي امارت لخوا افغان کونسلګرۍ لپاره تازه ګمارنې غبرګونونه پارولي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر طالب کارن په ممبئی کې د اسلامي امارت له لوري د کونسل په توګه د اکرام الدین کامل په نوم د یو کس ټاکل کېدو ته په غوسه شوي دي. دوی له درې رنګه ملي بیرغ سره د کامل انځورونه خپاره کړي او لیکلي دي چې نوموړی د ولسواکۍ پلوی دی او په تېره 20 کلنه جګړه کې یې ونډه نه ده اخیستې. بل لور ته یو شمېر نورو طالب پلو لیکلي چې کامل د نن ټکي آسیا ویب سایټ چلاوه او د ولسواکۍ پلوی نه دی. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی په میدان وردګو کې له زده کړو د 261 سرتیرو د فراغت په غونډه کې ګډون وکړ. د سراج الدین حقانی په شتون کې د میدان وردګو د دشت ټوپ د پولیسو له ښوونیز او روزنیز ځای څخه 261 سرتیري د اسلامي پوځي اخلاقي او روغتیایي زده کړو له ترلاسولو وروسته د پوځي مراسمو په ترڅ کې فارغ او بریلیکونه ورکړل شول. حقانی فارغ شوو سرتیرو ته د فراغت مبارکي ویلې او د میدان وردګو د سرتیرو د ستاینې ترڅنګ ویلي چې اسلامي پولیس د واکمنۍ او ولس چوپړیالان دي. نوموړي فارغ شوو سرتیرو ته په وینا کې ویلي ستاسو او ستاسو د همسنګرو ملګرو د میړانې له برکته په ټول هیواد کې امن راغلی دی او د استعمار ټغر ټول شوی دی. د کورنۍ چارو وزیر له فارغو سرتیرو څخه وغوښتل چې له خپل ولس سره په خوښۍ چلند وکړي او په خبره یې چې د شهیدانو د کورنیو پالنه وکړي او د خپلو دندو پر مهال له ناغیړۍ او بې پروایۍ څخه ډډه وکړي. د مراسمو په پای کې فارغ شوو سرتیرو ته د مسؤلانو په لاسونو بریلیکونه او ستاینلیکونه وویشل شول. د 215 میوند قولي اردو په دویمه پلې لیوا کې 4 روسي ټانګونه له دفاع وزارت څخه د راغلو انجینرانو په مرسته روغ او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. په یادو روغو شوو ټانګونو کې 2 T-55 او 2 T-2 روسي ټانګونه دي چې د اسلامي پوځ د مسلکي انجینرانو لخوا بیا ځلې روغ او د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدل. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په یاده لیوا کې یو T-2 روسي ټانګ د یادې لیوا د مسلکي انجینرانو لخوا روغ شوی و. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.